السلام علیکم یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم. نن یو ځل بیا زموږ موضوع د انګلیسي ګرامر اړوند دی او په نننۍ ویډیو کې موږ د انګلیسي ګرامر یو تر ټولو اړین موضوع باندې غږیږو، هغه عبارت د پارټس آف سپیچ څخه دی. په نننۍ ویډیو کې موږ د پارټس آف سپیچ انټروډکشن یا هم معرفت کوو. په راتلونکي ویډیوګانو کې به بیا د پارټس آف سپیچ کومې برخې چې دي په هغه به غږیږو. مخکې له دې چې د پارټس آف سپیچ په تعریف باندې وغږیږو، راځو یو لنډ شان د نوټ اخلو. هغه په دې ډول پارټس آف سپیچ اصل کې د دوو کلماتو یو ترکیب یا هم تشکیل دی. یعنی پارټس آف سپیچ د دوو کلماتو څخه جوړ دی. لومړی ته یې پارټس ویل کېږي او دویم ته یې چې دی سپیچ ویل کېږي. پارټ سپیچ د دوو کلماتو پارټ او سپیچ څخه جوړ دی. پارټ په معنا د برخې، جز یا هم سیکشن، پورشن یا هم کاڼ هم ویل کېږي، د دې په معنا دی. او سپیچ بیا په معنا د وینا، خبرې، محاوره ده. یعنی پارټس آف سپیچ په دې معنا چې د ویناو یا هم د خبرو اترو برخه. راځو اوس تعریف باندې، او هغه هم د پارټ سپیچ یو ډیر مکمل او جامع تعریف دی. Parts of speech is a grammatical term that represent the collection of words with a particular meanings and functions. د کلام اجزاوی یو ګرامري اصطلاح ده کوم چې د کلماتو مجموعه وړاندې کوي سره د ځانګړې معنا او وظیفه. په دې معنا چې په تیرو ویډیو کې موږ د کلمې په برخه باندې غږېدلي وو او موږ یادونه کړې چې کلمه عموما په دوه ډوله ګرامرټیکل او همدارنګه لیکسیکل ورډز په شکل پیدا کېږي. نو دغه پارټس آف سپیچ په انګلیسي کې دا ګرامرټیکل ورډز دي یا هم ګرامري کلمې دي یا ګرامر اصطلاح ده. په دې معنا چې یوازې په ګرامر کې ترې استفاده کېږي. دغه ګرامري اصطلاح څه کوي؟ په دغه پارټ سپیچ په مرسته یا دا ګرامري اصطلاح موږ ته د کلماتو مجموعه وړاندې کوي. یعنی مختلف ډوله کلمې دي، ډېرې کلمې دي، دغه کلمې موږ ته وړاندې کوي، خو سره د یو ځانګړې معنا او وظیفه. دا چې هره کلمه وړاندې کوي، دا چې هره کلمه موږ تاسو ته وړاندې کوي، دی به ځانګړې معنا لري او ځانګړې فنکشن یا هم دنده به لري. د مثال په ډول سره لاندې یو درې لغتونه دي. که تاسو توجه کوئ، لومړی لغت موږ سره سکسس دی. سکسس په معنا د بریا دی. سکسس معنا بریا یا هم کامیابی. کوم چې د وظیفې له مخې موږ سره ناون یا هم اسم دی. وظیفې له مخې سکسس معنا، وظیفې له مخې سکسس ناون اسم دی، معنا یې بریا یا هم کامیابی ته ویل کېږي. ورپسې لغت موږ سره سرچ دی. کوم چې د وظیفې له مخې ورب دی او معنا یې لټول یا هم څېړنه کول، تلاش کول، پسې ګرځېدل دی. په دریم لغت کې هم موږ سره آسم لغت دی، کوم چې موږ سره ایجکټیو دی یا صفت دی او معنا یې په زړه پورې ښه، شانداره دی. دغه درې واړه لغتونه ځانګړې معناوې لري او هر یو له دې څخه یو ځانګړی فنکشن یا هم دنده لري. دغه سکسس لغت از ا ناون استعمالیږي، سرچ لغت از ا ورب استعمالیږي او آسم لغت از ان ایجکټیو استعمالیږي. د پارټس آف سپیچ یو بل تعریف هم کېدای شي او هغه تعریف هم د پاسني تعریف سره ډیر ورته دی. The classification or division of basic words of a language according to their function in the sentence is called parts of speech. د اساسي کلماتو ویشنه یا هم طبقه بندي د هغوی ځانګړې وظیفو له مخې په جملو کې عبارت د کلام اجزاوي څخه دی. یعنی په دې معنا چې په یو ژبه کې چې څومره ډېرې کلمې دي، د دغه کلمو ویشنه کوو موږ یا طبقه بندي کوو یا په مختلفو برخو ویشو،
خو د هغوی وظیفو له اړخه دندو له اړخه هغه ټول اسمونه هغه ټول کلمې چې نومونکی دی یا نومونه کوي هغه ته موږ ناون ویو لکه بس دی کایندنس دی پایلټ دی دا ټول لغتونه نومونکي لغتونه دي یا هم دا نور چیزونه نوموي نو دغه لغتونو فنکشن نومونه ده نو دې ته یو خاص ځانګړی برخه ویل کېږي چې ناون دی یو څه نور لغتونه دي هغه ایډورب بلل کېږي هغه لغتونه چې موږ ته عموما فعل توصیفوي لکه actually safely hard دا هغه ډول لغتونه دي چې په جملو کې عموما فعل پسې استعمالیږي فعل توصیفوي دغه ډول لغتونه چې کوم چې function as an adverb دی دغه لغتونه ویشنه ده ورپسې کټګوري کې موږ سره preposition دی among دی in دی of دی د هغه ډول کلمې دي کوم چې ربط ښیي یا اړیکه ښیي په د کلماتو ترمنځ دغه ډول لغتونه موږ عموما preposition یا هم د ربط کلمې بلو اوس راځو parts of speech په څو ډوله یا هم څومره برخې لري نو د دې لپاره موږ باید ووایو parts of speech are 8 in number یعنی د کلام اجزاوې 8 دانې دي دغه 8 ډوله کلمې دي کوم چې موږ ته کلام یا هم خبرې جوړوي دغه 8 ډوله کلمې عبارت له noun pronoun verb adjective adverb preposition conjunction interjection څخه دی یعنی په انګلیسي کې دغه 8 ډوله کلمې دي چې دغه 8 ډوله کلمې بیا مختلف ډوله نور کلمې هم په داخل کې لري کوم چې د خپل وظایفو له مخې دندې اجرا کوي د دې لپاره چې دغه کلمو ترمنځ هغه اړیکه موږ ښه پوه شو راځو یو لنډ شانده تشریح اخلو فرض کړئ راځئ چې ووایو په لندن کې یو فیملی اوسیږي دغه فیملی نوم دی د ګرامر فیملی یعنی یو کورنۍ اوسیږي او د کورنۍ نوم دی ګرامر فیملی چونکې په فیملی کې خو ممبرز یا هم غړي اوسي نو په عین ډول سره دغه فیملی د ګرامر فیملی هم یو څه غړي لري چې عموما کپل دی یعنی هسبند اینڈ وایف دی یعنی په دې فیملی کې تر ټولو هغه مهم غړي چې دی خاوند دی او همدارنګه ښځه ده په ضمن کې یو څه لورګانې او همدارنګه یو زوی هم لري چونکې دغه فیملی ډیر مالداره فیملی دی یو څه خدمتګاران هم په دې فیملی کې یا په دې کورنۍ کې اوسیږي اوس دغه فیملی هغه خاوند چې دی په نامه د ناون دی ناون یا هغه ناون چې دی د دې فیملی هسبند یا هم خاوند دی او دغه فیملی میرمنه چې د هغه ورب دی یا د ورب په نامه دی ناون او ورب کوم چې دواړه ښځه او میرمن دي کوم چې دواړه خاوند او میرمن دي خپلو کې یو څه ماشومان هم لري چې یو زوی دی په نامه د پروناون دی دوی لورګانې دي په نامه د ایډورب او اجکټیو دغه زوی پروناون عموما د خپل پلار په غیاب کې ټولې دندې اجرا کوي هر کله چې په کورنۍ کې پلار نه اوسي دغه وظایفې دغه پروناون یا هم پروناون په نامه زوی دی ترسره کوي یو دوه لورګانې هم لري کوم چې مخکې موږ ویل ایډورب دی او همدارنګه اجکټیو دی دغه ایډورب او اجکټیو په خپلو کې ډیر ورته دي او خپلو سره ډیر مینه کوي خو چونکې یو څه توپیر هم لري فرق په دې ډول دی چې دغه لوري اجکټیو چې نومیږي دی عموما د خپل پلار سره او همدارنګه د خپل ورور سره ډیر مینه کوي نو په همدې ډول سره عموما د خپل پلار او ورور ستاینه ډیر کوي او د خپل پلار او ورور په باره کې ډیر څه وایي دغه بل لور کوم چې ایډورب نومیږي دی د خپل مور سره ډیر مینه لري کوم چې ورب ده نو په دې ډول سره د خپل مور ډیر ستاینه کوي یا هم د خپل مور په باره کې ډیر څه معلومات ورکوي دغه فیملی یو دوه خدمتګاران هم لرل هغه عبارت له preposition of conjunction څخه دي دغه preposition چې دی دا خپل عموما د خپل ناون یا هم د خپل مالک
خدمتګار دی او اکثر اوقاتو کې د خپل مالک سره استعمالیږي او مالک اړیکه یا هم رابطه ښیي د نورو برخې سره یا د فیملي هغه نورو غړو سره. دغه پرپوزیشن کوم چې خدمتګار د دې فیملي دی دا عموما د ناون یا کوم چې د دې فیملي مالک دی د ده په باره کې عموما معلومات او ربط او اړیکه بیانوي. کنجنکشن دا هم یو خدمتګار دی خو دا د دغه فیملي خدمتګار دی، یعنی په عموم کې د دغه فیملي د ټولو ترمنځ د ټولو غړو ترمنځ رابطه کنیکشن وصلونه دا ښیي. که هغه فار ایگزامپل پروناون اوسي د اجیکټیو سره ورب اوسي که ناون سره د دغه ټولو ترمنځ رابطه ښودل د کنجنکشن په نامه یو خدمتګار د ده وظیفه ده. دغه فیملي یو بل غړی هم لري کوم چې په خوشحالي او همدارنګه خفګان حالاتو کې سره دا ټول فیملي یو ځای کوي، هغه عبارت د انټرجنکشن څخه دی. انټرجنکشن دغه فیملي په خوشحالي او همدارنګه په خفګان حالاتو کې سره یو ځای کوي. او اوس راځو مفهوم ته. مفهوم په دې ډول دی چې په انګلیسي کې ناون عموما د پلار حیثیت لري او همدارنګه که چیرته یو فیملي کې پلار نه اوسي دغه فیملي نه تشکیلیږي. په عین ډول سره ورب هم د مور حیثیت لري او د مور هم په یو فیملي کې ډیر اړینه ده، نو په دې وجه باندې ورب هم په انګلیسي کې ډیر مهم دی. دغه پروناون عموما یا هغه کلمې چې پروناون موږ بلو دا عموما د ناون پر ځای استعمالیږي. کله چې اسم تکرار مخنیوي کوي موږ پروناون استعمالو او ناون خپل نومونکې کلمې دي چیزونه نور چیزونه نوموي. ورب خپل اعمال ښیي، فعلونه ښیي، کارونه ښیي. له دې سره یو دوه نور کلمې دي چې ایډورب د ایډورب عموما د ورب په باره کې معلومات ورکوي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي، یعنی دا کار څنګه وشو، چیرته وشو، ولې وشو، د فعل په باره کې چې نور معلومات تشریحات ورکول کېږي دا د ورب ایډورب کار دی. ایڈجیکټیو چې د عموما د ناون په باره کې تشریحات معلومات ورکوي، د اسم په باره کې چې اسم څه ډول دی، څنګه دی، څه او څه، دغه اسم په باره کې معلومات ورکول د ایڈجیکټیو کار دی. پرپوزیشن چې دی بیا همدارنګه دغه د اسم رابطه ښیي د جملې نورې برخې سره. کنجنکشن بیا د دغه دوو کلمو د دوو جملو ترمنځ اړیکه بیانوي یا هم دوه جملې دوه کلمې سره وصلوي، که هغه هر ډول کلمه اوسي دا د کنجنکشن وظیفه ده. انټرجنکشن چې دی دا موږ د فیلینګز یا هم احساسات ښیي، خوشحالیانې، خفګان، درد، تکلیف، دا ټول احساسات چې دي دغه احساسات د انټرجنکشن په واسطه باندې ښودل کېږي. نو دا و د پارټس آف سپیچ یو لنډ شاندار تشریح. په دې هیله چې یو څه نوي به مو ترې زده کړی اوسي. په نننۍ ویډیو کې موږ د پارټ سپیچ په باره کې وغږېدلو. په راتلونکي ویډیو کې به موږ هر یو د پارټ آف سپیچ هغه کوم برخې چې دي دا به جدا جدا تشریح کوو، همدارنګه واضح کوو به. تر راتلونکي ویډیو پورې له موږ سره اوسئ. تر بیا په الله تعالی مو سپارم. ښه وخت.